مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ولوی بزرګم تیر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده. وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه پې نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چا هم وڅکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو. و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی، یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شرابو بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شرابو بوتل ورسره دی، هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې ویې کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله. بس بادشاه په خپل امیر المؤمنین ولید، بوتل یې زر راواغېسته، څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وویل چې الله اوس راته معافي وکړې، نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړې. ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی، دې په خپله ولیده، بل چا خو نیم دی دی هغه په خپله ولیده، ما هغه دی را روان او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو، دی هلکه څه کوې؟ دی ورسره پرېږي دغسې لاسونه یې لچ څه دي درسره؟ څه نشته، اعتراف کړي سړي څادر دی جي څادر کې سړي جي بوتل دی پکې، بوتل کې سړي پی دی پکې جي. اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جالي اوس غریب پی دی پکې، نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په څادر کې بندوي. وایي جي ګرم دي که نه ګرم دي نو ما تې څادر ته وکړې یې وښایه. نو هغې غریب هغه څادر اوس لاس یې وچي څادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی، دروغ مې لا بېل وایي چې پی دي پکې، چې څادر یې سینګ کولاو که او بوتل ته یې ګوتې کړې 10 چې بوتل تې لاندې پرېوت، چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل، پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالې، داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي. سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل، یخ پخ شراب او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی او لوخړې کوي. او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې پی شراب ولیدل یخ پخ، دا څه شی دی؟ کلک یې د مټه ونیوی وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدې، هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولي و او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی، دا ولې؟ سړی ورته وایي صاحب معافي به رښتیا لویم، وایي بلکل معافي خو رښتیا لوایم، وایي دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب، خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم، زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم. شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وایي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې څادر دې تاو کړی، نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل، ستا حیا الله وساتله. نو وایي دا سره تعجب خبره نه ده، ځکه پیم یو سیال بیدونکې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدونکې شی دی، نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي. خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړل چې دا لوکړې ته کېږي. دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي. توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي. زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي. اوږد حدیث د نبي علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي او حدیث پاک کې راځي چې الله به پرې د خپل اولې دا څنګل د پاسه کېږي، نو الله له داسې څنګل نیسي لکه زمونږ په شان، مطلب دا ځان مینه به ورسره کوي لکه یو دوست سره چې انسان مینه محبت کوي ځان ته به یې رانږدې کړي. الله به ورته تپوس کوي بنده اتعرف ذنب کذا و کذا، فلان کې ګناه دې کړې ده، پېژن معلومه در
خو دا واړه واړه ګناهونه نبي علیه السلام فرمایي ورته به یادوي نو دی انکار کولی نشي دنیا کې خو سړی کولی شي آخرت کې نشي کولی که یو سړی انکار کوي چې دا ګناه مې نه ده کړی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په خولې به والا الله مهر ولګوي او لاس او خپې به خبرې شروع کړي چې دا ګناه په مونږ کړی ګناه خو ته نشي پټول دنیا کې اوس نه کېږي چې کې کیمرې لګېدلې درته ستا یو ادا محفوظ ساتي په دنیا کې ته نشي پټېدی د چا نه نو ته په آخرت کې څه پټ شي د الله نه د الله د کیمرې نه څوک پټېدی شي نو دا واړه واړه ګناهونه به ورته رب العالمین راشماري دی به یو کړی مې ده دا پلانکی دې کړې ده او الله کړی مې ده دا فلانکی دې کړې ده او الله کړی مې ده دی به په دې زړه کې وایي چې دا خو دا واړه واړه راته الله را یادوي هسې نه هغه لوی راته را یاد نه کړي ما خو ډېر غټ غټ ګناهونه کړي او که هغه لویه ګناه را یاده کړه خو تباه به شم غرق به شم الله به ورته غټ نه یادوي واړه واړه نو چې ډېر ګناهونه دا واړه واړه ورته را یاد کړي نو بیا به ته الله تپوس وکړي ای بنده دا دې کړي او الله کړي مې دي زما فرشتو ظلم در باندې خو نه دی کړی که نه نه الله چې کړي مې دي لیکلي ټیک دي زیاتې نه دی کړی ښه بنده تا بیا په اخلاص توبه ایستې ده د دې ګناهونو نه پس نو ما درله هغه توبه قبوله کړې ده او ستا دا ګناهونه درله ما معاف کړي دي بلکې په نیکو مې درله بدل کړي دي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات په نیکو مې درله بدل کړي دي بیت الله مبارک سره مخکې یو ځل زه ولاړم د میداوي رحمت لاندې یو زنانه وه هغه بیت الله مبارک ته ورته رغاړوتې وه او ډېر خوند کوي بیت الله شریف ته چې سړی ځان ورجوخ کړي او ځان ور پورې مږي او د الله نه توبه وباس نو ما د هغې زنانه نه یو دعا را یاده کړه هغې به وي اللهم بدل سیئاتي بالحسنات جللې وی الله زما ګناه په نیکو بدله کړي بس دا د خدای شان دی دا دعا زما زړه ته پرېوته او مزیداره دعا ده الله چې ستا ګناه معاف کولی شي دا طاقت لري نو ګناه دله په نیکو هم بدلولی شي دا طاقت هم د الله شته نو رب العالمین ورته فرمایي چې دغه ګناهونه دله ما په نیکو بدل کړي ځکه تا په اخلاص توبه ایستې ده نو دا سړی ډاډه شي نو دی وایي یا الله دې نه علاوه خو ما نور ګناهونه هم کړي ګوره مخکې خو وي الله هغه دې راته را مخکې نه کړي ځکه غټ غټ اوس یې ورته پته ولګېده چې ګناه په نیکو بدلېږي نو چې وړه ګناه په وړه نیکۍ بدلېږي نو غټه ګناه په غټه نیکۍ بدلېږي وایي دې نه ما سوا خو ما نور ګناهونه هم کړي دي الله هغه خو دې راته را مخکې نه کړل رب العالمین ورته فرمایي ای بنده امې درته ځکه را مخکې نه کړل چې ته ونه یېرېږې ته پریشانه نه شې هغه مې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي دي رونو زمونږ توبه او ښکل بس پکار دی او دا مې راته ووایي چې مونږ خو یو ګناهګار څوک به داسې وي چې هغه به ووایي چې زه به ګناهګار نه د دې دنیا مثال د یو څښاک ډنډ دی څوک یې په منځ کې ولاړ دی څوک یې په غاړه ولاړ دی خو د څاڅکو نه او د لیتل او د خټو نه یې ګورې هېڅوک هم پاک نه دي په چا لږ څاڅکي په چا ډېر څاڅکي د چا پرتوک ګنده او د چا کمیس ګنده څوک د ګیټو پورې او څوک د نامه او د اولو پورې هر سړی د ګناه په لپیټ کې پروت دی معاشره کې داسې کې اوسېږو چې د ګناه نشي بچ کېدی ژوند کې داسې اوسېږي چې د ګناه نشي بچ کېدی څوک یې په قصد کوي څوک پکې په خطا راګیر شي او دا شکر دی چې هغه رب هم شته چې هغه ګناه معاف کولو والا او دا شکر دی چې هغه رب هم شته چې هغه په خپله درته اواز کوي چې ما نه بخښنه غواړئ زه دله ما نه بخښنه غواړئ زه معاف کوم وقال ربكم ادعوني استجب لكم قرآن حکیم کې الله اعلان کوي چې ما نه وغواړئ د الله بنده ما بندګان وغواړئ چې بخم چې څه غواړئ چې زه درکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې څوک زما د سوال نه کبر کوي او ما نه سوال نه کوي ګوره دنیا کې خلک په سوال خفه کېږي چا نه سوال کوي زمړه هر وخت یې خوله وازه نیولي چا نه ډوډۍ غواړي زمړه ځان له خپله مزدوري کوه چا نه پیسې غواړي مړه هر وخت دې لاس خلکو ته نیولي
دنیا کې په خلک خفه کېږي او الله په خوشحالېږي، بلکې الله وایي ما نه وغواړئ، بلکې الله دمکي درکوي، زوره نه درکوي. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چې څوک زما د سوال نه کبر کوي، سوال عبادت دی، د الله نه چې غواړي کبر کوي، لویي کوي او نه غواړي، وایي خوار ذلیل بیا جهنم ته وردننه کوم. دله دمکي درکوي چې ما نه وغواړه، زوره نه درکوي چې زما نه سوال وکړه. ورونو په سوال الله خوشحالېږي، چې د الله نه یې غواړي، د بنده نه. په دعا الله خوشحالېږي، په بخښنه الله خوشحالېږي، او موږ محتاجه هم یو. نو پکار دی چې موږ د الله په حضور کې هر وخت سوالونه وکړو، هر وخت بخښنه وغواړو. جبارونو یو لطیفه درته ووایم، خو د عبرت لطیفه ده. یو بادشاه وایي چې ته په لاره روان، دا دې پورې وایم چې دا بخښنه به د زړه نه غواړې. داسې به نه کې د خولې نه موږ توبې وباسو، خو چې هغه وخت ختم شي نو بیا په ګناه ورسر شو، نو بیا توبې وباسو، نو بیا په ګناه ورسر شو. داسې به نه کې. یو بادشاه وایي چې ته په لاره روانو، یو ړوند په لار کې ولاړو، وایي هغه ړوند به چغې والې په سترګو ړوند و چې یا الله سترګې، یا الله سترګې، یا الله سترګې، بشیر په شان دا دې لپاره چغې والې چې خلک پیسې راکړي، نور د سترګو غرض یې نو. خره بشیر جان ښه سړی دی، خدای پاک د ده په سترګو ړوند دی، خو ده له الله د نبي علیه السلام د صفتونو سره شوق پیدا کړی. دا ښه خبره ده. یعنې ولې قدیم چې د بازار کې ولاړ وي، انسان دی که نه، داسې ډېر نابیناګان دي چې سوالونه کوي، په بازارونو فوټپاتونو کې ګرځي او رسوا ګرځي. شکر دی خدای پاک د ده تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدح او د صفت سره پیدا کړی دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره. نو الله سترګې سترګې دې لپاره چې خلک پیسې راکړي. بادشاه پې روان شو، ویې ړونده څه غواړئ؟ ویې صاحب سترګې غواړم. کله نه یې غواړم؟ ویې دونه کلونه نه دلته ولاړ یم، سترګې غواړم، د الله نه سترګې غواړم. هغه سترګې نه غوښتې، پیسې غوښتې چې د خلکو راته توجه پیدا شي ورسره راکړي. ویې ښه زه واپس راځم او که سترګې د نه وي سرمن دې وباسم. چغې ویې سترګې خلکو له دې غوږونه وخوړل او سترګې نه درکوي، او چغې ویل لا ته پولیس یې پې مقرر کړه چې دې رانه ونه تښتي. بادشاه لا اوس سړي ړوند وی چې داسې په مصیبت وړېدم، دا خو ما چغې والې چې خلک پیسې راکړي، اوس ما له به سترګې د کوم ځای نه میلاوي، او دا خو اوس بادشاه راغی او سترګې مې نه، او ما واقعي سرمن به رانه وباسي، پرېږدي مې نه. بس ړوند چغې به والې یا الله سترګې، یا الله سترګې. چې بادشاه پې واپس راغی، د ړوند سترګې جوړې وې، بینا دې نظر یې لګي، ړونده دې خوا راشه، سترګې دې شوي دي که نه؟ یو یو بلکل. دا څو ګوتې دي؟ دا دوه. دا څو دي؟ دا درې. هغه امتحان یې ترې واخېسته، د سړي سترګې جوړې. بادشاه ته هغه وزیران وایي چې دا دې څه کرتب وکړو، دا څه کمال و؟ څو کاله دلته کې دی ولاړ دی په دې فوټفاک، او سترګې غوښتې چغې والې، پیسې به خلکو ورکولې، او هغسې ړوند په ړوند، او چې تا پې دبه وکړو واپس رالي، څه چاره د سرمن وباسي، دړنې الله ته چغه وواله. چې دړنې الله ته چغه وواله، الله والا سوال قبول کړ. د مارونو دا ګورې حقیقت هم دی چې د زړه د رب العالمین ته چغه وواله که نه، او د الله په حضور کې او د الله په دربار کې د زړه نه سوال وکړو، یا الله زه غریب یم، زه ګناهګار یم، او زما ګناه ما ته معاف کړه. ګرنټي درکوي قرآن، زه درته نه وایم، د الله پیغمبر دله بالکل باقاعده ګرنټي درکوي چې دا دعا د الله قبلوي. اوس بدقسمته مونږ یو چې الله وایي وغواړه، رسول وایي وغواړه، الله وایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه. ای انسان چې چا په ځان ظلم کړی دی، چا ګناه کړې ده، ثم یستغفر، الله نه بخښنه وغواړي، یجد الله توابا رحیما، الله وایي توبه یم قبلوم، رحم مې پم کوم. دا نیک بنده ته نه وایي، دا ګناهګار ته وایي. او ما درته وایي د بیت الله په غلاف یې په دې سر کې لیکلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، روز دې ته غوږ کښېږده، غرض مې په دې کې دی چې د آدم علیه السلام زوی قابیل په لومړي ځل مرګ وکړه په مخ د ځمکه. ده نه مخکې قتل نو شوی، د قتل بنیاد یې کېښود، د قتل ایجاد یې وکړه. تر قیامته پورې چې څومره خلک قتلونه کوي، دا په اربونو په کربونو خلک، لږ خو نه دي که نه قتلونه،
په قیامت پورې د هغې قاتلانو چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به الله قابل له ورکوي. د هغې قاتلانو به هم کېږي خو د هغې برابر به قابل ته میلاویږي. ولې؟ ځکه په مخ د ځمکه لومبې د قتل و قتال بنیاد دې قابل کېږي. نو د قتل څومره لویه ګناه شو او چې څوک د قتل بنیاد کېږي هغه ته څومره ګناه شو، څومره سزا ولا الله تعالی ورکوي. بیا چې د چا په شیطانت او د چا په دروغ او د چا په غیبت باندې قتل وشي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي دومره سزا به ولا الله تعالی ورکوي لکه د هغه قاتل چې څومره سزا ده. الله دې دې وساتي. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د یو مسلمان په قتل کې په دوو ټکو کې شریک شو، دوو ټکو کې دوه پورا لفظ یې نه دی ویلی، لکه عربی کې وی اقتل قتل کا او صرف دا دوه ټکي وی اق، یا پښتو کې ویل که دا فلان کې مړ کا، صرف دا وی چې مړ، نور اړو غږمونه کې خو هغه پې پیشي پیشي چې د خو ماته د چکر راکه ورپاسي. دوو ټکو کې چې څوک د مسلمان په مرګ کې شریک دی، په دوو ټکو کې د دغه انسان په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله، دا سړی د الله د رحمت نه ناامید او مایوسه دی چې دوو ټکو کې شریکي. نو چې چا ټوپک زغلولی دی، کوتک یې زغلولی دی او مړی کړی دی چې د هغه په تندي به یې څه لیکلي. د دوو کسو د پولې د پټي روانه ده، د مټي دې روانې ده، بل څه روانې ده، یو بل وجني. ټیک ده چې کم په ناجیزه قتل کوي هغه ګناهګار دی، لیکن ګورې ډېر خلک پکې د یارۍ دوستۍ د وجې نه ټوپک وایي ورېږه د سره ځم، ستا مې دوست یار مې زه چې ځو، ستا مې ملګری ټوپک. هلکه ملګری دوست یار قیامت پر ورځ به دې بیا خلاص کړي الله نه دا ملګری دا دوست. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله وایي په نیکۍ کې یو بل سره امداد وکړئ، په ګناه کې مه کوئ. چې ټوپک اخلي که ته ورسره ښېګړه کوې نو مه نیکه، زه ورسره ما، که ته ورسره ښېګړه کوې ته وایې د دې رور امداد کوم، د دې رور سره زه ښه کوم او ده سره ټوپک اخلم، نه دا ستا امداد نه دی، دا خو ادم غر کو ځان دې غر که. مه نیکه، مینت ورته وکړه، نصیحت ورته وکړه، جوړه وله راوله. نو شیطان سړی څونه ګناهونه کوي، دروغ وایي، د ده په شیطانت باندې قتل و قتال وشي، غیبت وکړي، بغض او حسد پیدا شي. او د دروغجن څومره سزا ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د الله فرشتې دي، یو سړی کې دروغ وایي الله ورته حکم وکړي د خیر صبر ورته وکړي، بیا دې دروغ وایي وایي صبر ورته وکړي، بیا دروغ وایي وایي صبر ورته وکړي، خو چې لږ زیات کي نو الله اعلان وکړي وایي خلک دروغجنو چې کوم رجسټر دی په هغې کې ورته نوم ولیکل. نو د الله په نس چې د ده نوم اخیستی شي نو ورسره بیا د فرشتې دا نوم ولي فلان کې دروغجن کذاب، فرشتې کې نوم اخلي کذاب ورسره دروغجن، الله کې یادوي نو په دروغجن یې یادوي. او چې کوم سړی رښتیا وایي دروغ نه وایي رښتیا وایي، الله اعلان وکړي فرشتو ته چې د رښتونو خلکو کوم رجسټر دی په هغې کې ورته نوم وردرج کړي. نو که فرشتې یې یادوي یا الله یې یادوي نو په رښتوني لفظ یې یادوي. دروغ دومره خطرناکه ګناه ده. نو شیطانت چې څوک د دوو مسلمانانو منځ کې کوي، یو خو دروغ وایي، دو مسلمانان جنګوي، جګړه جوړه شوه، بغض او حسد د مسلمانانو پیدا کوي، غیبت پکې کوي، قتل و قتال ته جوړ شي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، د روم یو بادشاه دی جبل ابن هم، راغی مسلمان شو، عیسائی بادشاه. عمر فاروق رضی الله عنه له ډېر لوی عزت ورکړه او دا عزت یې وله ورکړه چې هلکه زه چې ځو عمره به ته م وکړې او زه هم در سره ځم. لکه اوس هم چې څوک د سعودي حکومت میلمه شي لاړ شي نو د هغه ځای ګورنر ورسره شي او د بیت الله طواف وکړي، یا ګورنر یې نه نو بل افسر ورسره کړي چې د دې به طواف د بیت الله وکړي ته هم ورسره وکړه، عمره پې وکړه. نو عمر فاروق رضی الله عنه ده له دومره عزت ورکړه چې ویې راځه ځم در سره ځم مکې مکرمې ته، ځکه ته یو بادشاه مسلمان شوې، بادشاهي دې پرېښوده او خپل وطن دې پرېښوده او دلته راغلې، راځه یو عزت ته در کوم، زه را سره یو ځای ځم چې د بیت الله طواف وکړو. لوی لښکر تیار شو د هغه بادشاه په عزت کې او رالل بیت الله، له بیت الله کې لګیا دی اوس د بیت الله نه طواف کوي. حضرت عمر فاروق هم دی هغه چې کوم بادشاه مسلمان شو، بادشاه یې پرېښود، هغه جبل هغه هم لګیا دی.
اتفاق دی چې سړی عمره کوي نو په لنګ کې کوي پرتوب کمیس یې ایستي لنګ یې والي د دغې جبله د دې سابقه بادشاه خپچه ته چا پلنګ د یو بانډیسي په لنګ باندې ولګېدله چې هغه قدم واخیست نو لنګ ته وشلېد پرېوت لاندې بربنډ شو نه د دې یو بانډیسي د دې بادشاه په لنګ خپه کېښوده چې بادشاه قدم واخیست د بادشاه مې لنګ پرېوت چې لنګ دې پرېوت بادشاه بربنډ شو بس لاس یې اوچت کړو چې شلق شو هغه بانډیسي یې یو څپېړه و د خدا خیال کو چې زه روم بادشاهي اگر چې تللی ده او دا زما عزت لاړو زما نه لنګ دې سړي وغورځو ودرېږه چې اوس یې برابر کړو لیکن هلته حکومت ته چې و د عمر فاروق رضی الله عنه د انصاف دور حکومت په منډه لاړ هغه بانډیسي ته عمر فاروق لا وی حضرت د دې سړي ووالي چا دغه میلمه چې هغې یې راوغوښته ولې دې ووهه وی زما په لنګ خپه کېښوده زما دې لنګ وغورځو زما عورت ښکاره شو ما ووهه عمر فاروق رضی الله عنه بانډیسي ته وایي داسې کاره میلمه دی ما یې دونه عزت وکړه چې زه ورسره یو ځای رالم بیت الله ته عمرې له معافې کړه وی نه معاف کوم وی ګوره بادشاهي یې پرېښېده مسلمان مینځداري ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوي صحابه ورته کوي معافې کړه خیر دی غصه وروله ده دا د مسلمانۍ طریقې نه پوره غریب خبر هم نه دی وی بلکل یې نه معاف کوم ماله به ترې بدل اخلی عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی چې تا بد کړي دي ولې څپېړه ورکوله الله بنده وی زما نه یې لنګ وی لنګ خو یې د نه په قصد نه دی غورځولی که نه تا به لنګ کمزوري تړلي پلو به دنه په ځمکه اوېزاندو تا به پلو اوچت کړی بهر کیف عمر فاروق رضی الله عنه یو خبره داسې وکړه هغه میلمه ته چې زه خو یم کوشش کوم چې دا بانډیسي درته رضا کړمه ځکه د الله قانون جدا دی زم کوشش کوم او تم کوشش وکړه دا بانډیسي دی خیر دی رضا یې که او که رضا نه شو که رضا نه شو نو ټیک ده ته خو زموږ میلمه محترمې معززې او الله به سزا په قیامت کې درکوي ځکه چې هغې بېځایه یوازې دی او که د الله د سزا نه ځان بچ کوې نو د هغې دپاره دا بیا سزا ده چې دا بانډیسي به یو څپېړه درکوي زه به اوس بانډیسي رضا کوم د هغه په ذهن کې خو هغه نشه د بادشاه پرته وه که نه بانډیسي به زه رضا کوم او که رضا نه شو نو ماله به څپېړه راکوي دا مسلماني مې نه پکار د دنیا هغې نقشو نګار ته یې وکتل حالانکې د حضرت علي رضی الله عنه زمانه ده او یو سړي د علي صاحب نه زغر اخیستی وه ټول امیرالمؤمنین بادشاه دی چې زغر یې ترې واخیسته اوس په کار دا وه چې یو دوه درې پولیسوالی ورلېږلی یو پنځه شپږ څپېړه یې والي و چې راوړه زغره او هغه چې چا ترې زغر اخیستی وه یهودي و یهودي به راځي زما نه به زغر لیکن د قانون مطابق علي صاحب لاړ او قاضي سره درخواست دایر کړ شریح قاضي و هغه سره درخواست دایر کړ چې زما نه فلانکي یهودي زغر اخیستې ده اوس د قانون مطابق د شریعت مطابق قاضي صاحب شریح علي صاحب پسې هم درخواست ولېږه پلانکۍ عدالت ته راشه او یهودي پسې هم سمن جاري کړه چې ته هم په پلانکۍ راشه دواړه راغله عدالت ته علي صاحب دا ځان دپاره بې شرمي او بېعزتي ونه ګڼله چې ښه ته ما عدالت ته غواړې زه به اوس عدالت ته ځم زه به یهودي سره خوا کې ودرېږم نه 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 د شریعت او د انصاف قانون د فیصله ده الله یې زموږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي او یو خوا دا بړستن راکاږو دا پاکستان اول ته امریکې بل خوا راکاږي میراتن رئیس یا الله توبه هلکان او جینکۍ یو ځای بربنده دا هم بربنډتوب نیمه بربنډتوب دی نو منډې ووهي او زمونږ صدر صاحب اعلان کوي دې سره د پاکستان وقار او عزت اوچت شو دا منډې وواله پاکستان دې سره ترقي کوي د بار خلکو په نظر کې د دې عزت او وقار زیاتي جامې وباسه ښځو سړو نه او بربنډې ګډوه چې عزت د پاکستان زیات شي د خلکو په نظر کې د پاکستان عزت څه زیات شو څه قدر د پاکستان شو هغه عزت ته الله مونږ له راکړي کوم د الله په نزد بربنډتوب نن سبا عام کېږي فحاشي عامه شوه عریانیت عام شو ګډه عامه شوه ښځو لوپټې کوزې کړې جینکو لوپټې کوزې کړې او یو لویه فحاشي او د فحاشي او د بدعملۍ او سیلاب په دې ملک ته روان دی الله دې په خیر خلاص کړي زما وروڼو عدل او انصاف دې ته وایي عدالت ته علي صاحب هم راغی او یهودي هم راغی
حالانکه په یو کشي د یهودي د مالې نیوې شو چې ته زما نه زغرالی راکړه ماله خپله زغره او قاضي صاحب ته پته وه قاضي صاحب ته هم پته وه چې علي صاحب دروغ نه وي په رښتیا وایي خو نه د قرآن د فیصلې مطابق او د پیغمبر علیه السلام د فیصلې مطابق عمل کوي حاجي صاحب ته وایي دعوه دې وایه وی دې یهودي سره د زغره دا زما ده وی ګواه سره شته وی یو دی وی ګواه دې څه دی وی یو مې زوی دی حضرت حسن د نبی علیه السلام مبارک نوسې د فاطمې بیبي زوی او یو مې یو غلام دی جي دا مې غلام دی او دا مې زوی دی دا مې ګواهان دي غلام یې آزاد کړی وی دا غلام خو د آزاد غلام د مرایې د ده ګوی به دې قبوله شي خو د زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي اگر چې حضرت حسن د علي صاحب زوی دی دی به دروغ وایي که رښتیا به وایي هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپلې شونډې ښودلي د هغې شونډو نه دروغ ښیږي او علي صاحب به څنګه دروغ ووایي د نبي علیه السلام مبارک په غېږ کې لوی شوی دی د هغه د تره زوی دی زومی دی ماشوم یې لوی کړی دروغ به څنګه وو او د هغه شونډو نه به څنګه دروغ وښیي چې دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړی خو قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار لپاره نه قبلېږي وایي د دې زوی د وی دی نه قبلېږي او غلام دی لاړ علي صاحب روان یهودي ورته وایي ودرېږه امیر المؤمنین دا د انصاف فیصله دا د مسلمانۍ فیصله ما ته پته ده دا زغره د علي صاحب ده ما پې قبضه کړې ده ما ته غصب کړې ده لیکن تا فیصله د ډېر انصاف او د مسلمانۍ وکړه د سره ګواه یو دی شعر ما ته وسپاره دې دین او دې اسلام نه چې کوم لرې پاتې کېږي به ډېر قمقل او بېوقوف وی ازغره دې موال علي صاحب ته وایي ما معاف کا او قاضي صاحب ته وایي لاس را دې خوا کا کلمې وایي هغه یهودي رب العالمین په هغه وخت مسلمان حضرت علی رضی الله عنه ازغره راواغېسته بیا زما ورته واپس ماله راکړه خو چې ته مسلمان شوې نو ازغره د تا ته د الله په نوم بخم ځه در مې کړه اسلام په دې خوشحالی